السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، کتاب ریاض الصالحین کې دا درسونه منګه کول الله سبحانه وتعالی په توفیق سره، او په اخرنی درس کې منګه باب الخوف کې لګیاو. د الله سبحانه وتعالی نه د یری بیان، د قیامت نه یریده، د عذاب نه یریده، د قبر د سخت نه یریده، رب العالمین ته مخامخ ودرېده، د غسر حساب کتاب دي ټول خبرونه یو یره ساتل په ځل کې د مؤمن شان دی. او باغی باندې بعض آیتونه مؤلف رحمه الله د الله د کتاب نه نقل کړي چې هغه موږ په اختصار سره واضح کړیو، او به دغه نه باندې یو څو حدیثونه موږ بیان کړیو. یو څو حدیثونه پاتې دي په دې موضوع کې چې ډېر قیمتي حدیثونه دي، او هغه به نن بیانو ان شاء الله. اولنی حدیث دی په دې نننی درس کې، وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه. عدي بن حاتم وی قال النبي صلى الله عليه وسلم، وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړي وا، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه. پتاسو کې دسی یو کس نشتی چې د قیامت پر ورځ باندې الله دا غسر خبرې نه کوي. هر کس سره رب العالمین په خپل خبرې کوي، په خپل خبرې کې به دلیل دا ليس بينه وبينه ترجمان. دا الله او د منځ کې ترجمان نه چې د خبره الله ته نقل کوي، دا الله خبره د ته وروړي نه، بلکې هر سړی به ډایرکټ رب العالمین سره خبرې کوي. ما صرف دا خبره دا وړه خبره چې دې حدیث دا ټوټه منغوالو او بدی کې سوچ کوي، د انسان د ځل کې سخت یره پیدا شي چې رب العالمین په خپل حساب کتاب کوي. تا نه د هر خبرې تپوس کوي، او تا ته आवाज کیږي ستا په نوم باندې، نستا په ځای بل سره جواب نشي کولای. او رب العالمین هغه ذات دی چې هغه نه سپټوم نه، چې سره ویزا زب عذر پیخ کما زب دغه ویم زب دي شو ویم، نو هو قادر ذات دی، علیم بذات الصدور دی، په زړونو باندې هغه پوه دی، په نیتونو باندې هغه علیم دی، سپټ دی هغه پیژني، سخکاری دی هغه ته معلوم دی. نو تاسو به د دې خبرې حساب کتاب کوي. نو ځکه بعض روایتونو کې د شرازي چې د شي आवाज بکیږي چې پلانې د پلاني زوی ځان دي تیار کړي رب العالمین ته مخامخ ودرې دوته، او د ټول د زموږ ټول مبارکي د आवाज کی زما مبارکیم، ستا مبارکیم، د مبارکیم، د غوی مبارکیم، د आवाज بکیږي او رب العالمین ته مخامخ ودرېګو، او خبره شډاری خبرې کوي. دا بګی نشتی چې زمونږ جبه پښتو ده نو یو ترجمان به یا عربی ده یو ترجمان به، یا موږ د الله سره خبرې نشو کولی ځکه چې کمزوري یو، نو په منځ کې بله څه واسطې نه، ډایرکټ به د رب العالمین سره حساب کتاب وي. دا خبره چې انسان پکې سوچ وکړي ډېر سخت ویري، او د خپلو اعمالو ته سوچ لاړ شي چې آیا ما څه جواب تیار کړی دی او که نه. که یو سړي ته دا ویلی شي چې قاضي صاحب به تا سره په خپله فیصله کوي، او باچا وی چې زه بخپله د سره خبرې کوم، د انسان څومره ویري، حالکه هغه مخلوقات دي. نو چې کله رب العالمین وی چې زه به سره بخپله خبرې کوم، زه به دې تپوس کوم، نو تفصیل ته به ضرورت نشته، تفصیل ته ضرورت نشته. په دې جمله باندې هوښیار سړی بخپله پوه شي چې الله زموږ سره خبرې کوي، نو بیا د خبرو له جواب تیارول پکار دي، او هغه جواب په نیک عمل باندې تیریږي. هغه جواب په دې تیریږي چې انسان د رب العالمین د نافرمانی نه ځان لري ساتي. هغه جواب په دې تیریږي چې انسان خپل ژوند د الله سبحانه وتعالی لپاره تیر کړي، د هغه دین لپاره تیر کړي، د بیا هم څه نه څه ګزارو کړي. د ګزارو په دې وجه کې چې دې څوک نشته په دنیا کې چې هغه خپل عمل باندې جنت ته لاړ شي. رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، صحابو ته ولا انت یا رسول الله، یا رسول الله تم نشي تل بخپل عمل باندې، رسول صلی الله علیه وسلم نشي تل بخپل عمل الا ان يتغمدني، مگر دا ک الله سبحانه وتعالی په ما باندې خپل رحم وکي، نو بیا به جنت ته زم په خپل عمل نشم تللی.
چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپل عمل باندې جنت ته نشي تللی، موت او به ټک خطا بندګۍ باندې اوس جنت ته لاړ شو. خو دومره د چې یو سړی بیا هم کوشش کوي نو د سنه څه گزاره خو کوي کنه، لګیا دی او کمزورتیا په هر چا کې د دې څوک انسان نشي به کمزورتیا نشي، او خطا د هر چا نه کېږي، دې څوک شته نه چې نه خطا نه کېږي. نو زمونږ نه به خطا هم کېږي، زمونږ نه به کمزورتیا هم راځي، کمی به هم راځي، خو دومره دی چې د خپله لار به دا به نه بریدو، کوشش به کوو همیشه، ځکه چې یو غټ رب ته مخامخ ودرېدلي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې فینظر ایمن منه فلا یرى الا ما قدم. دا سړی چې کله رب العالمین ته مخامخ ودرېږي او الله ورسره خبرې کوي نو دی چې ښی طرف ته وګوري نو خپل عمل به ورته ښکاري. وینظر اشأم منه فلا یرى الا ما قدم، او ګس طرف ته چې وګوري خپل عمل به ورته ښکاري، یعنې هر ذکر دا عمل دی. مطلب د دې خبرې دا دی چې خبره ټوله د ده د عمل روانه، نو ښی طرف ته هم عمل دی او ګس طرف ته هم عمل دی. بس تا نه به تپوسونه د عمل وباره کي بل څه وباره کي دنه کي، نو ستا عمل دی. ښی طرف ته ګس طرف ته دې شي نه دي ویلي چې بچي به ولاړي، دی ویلي د مور پلار تذکره نه ده کړې، دایم نه دی ویلي چې مال به وي، د مال تذکره د پټي تذکره د کور تذکره نه ده کړې. وایي ښی طرف ته هم عملي ګس طرف ته هم عملي. او به دا خبره د یری ده وینظر بین یدیه، کله چې دی مخامخ وګوري فلا یرى الا النار تلقاء وجهه، د اور به د جهنم د ښکاري. نو دی که بچ کېږي د دې جهنم د اور نه د رب العالمین په رحم باندې، او د عمل پروت دی ښی طرف ته او ګس طرف ته. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم بیا سوی فتقوا النار، نو د اور نه ځان بچ کوي ولو بشق تمره، اگر که تاسو د کجوري یو ټوکړه د کجوري د دانی یو ټوکړه رالی او یو غریب له ورکوي، په دې هم ځان د الله د اور نه بچ کوي. دومره به کوشش کوي. متفقون علیه د حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی. ګور په دې اخري جمله کې سوچو کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي که د کجوري د دانی ټوکړه ټوکړه پوره دانم نه په دې باندې چې نو ځان د اور نه بچ کوي، د الله په لار کې ورکوي. نو دا مطلب دی چې لکه دا وړو کې عمل په دې ته ځان د غټ عمل باندې خو ځان لازم بچ کوي، د اعمال سره انسان د اور نه بچ کیږي. بلکې دا فائدہ هم دی چې د صدقو سره انسان د اور نه بچ کیږي. چې کله انسان د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کوي، غریبانانو له کونډو له یتیمانانو له، یو سړی د پامه قرضې ډېرې دي، یو سړی دغه ته مصیبتونه مرضونه به ډېر دي، دې غریبانانو له پیسې ورکول د دې د لاسه انسان د اور نه بچ کیږي د قیامت په ورځ. چې رسول صلی الله علیه وسلم د کجوري د دانی یو ټوکړه ذکر کړی دی چې یو سړی په زرګاو په لکاو روپۍ د الله په لار کې ورکوي نو رب العالمین به نه بچ کوي. خو دا مرض من کې دی چې د الله په لار کې خرچه دا په من کې ډېره کمه ده. دا په دې زموږ په دې قوم کې خاص کر دا مرض شتي، او دې ته موږ بار بار اشاره کوو چې دا زموږ دا قوم داسې دی چې دوی په دې ځمکو ډېر مین دي، په دې پټو مین دي غریبانان، او ټول هر سره والي 40 کاله 50 کاله 60 کاله مزدوري کې بسې ولګي، په ځمکه ولګي، په خاورې ولګي، به دې د خاورو ته لاړ شي. سړي بجلو سوځي، داسې ساده سړی پیسې لري او په خاورې لګي، پیسې لري او په خاورې لګي، او خاورو ته پروت دی. ورته ټوټه دې خرڅ کړه، وي دا څو خرڅي، دا خو عزت دی، عزت څو خرڅي، دغه خاورو ته پروت ټول عمر له نه هغه پیسې د الله په لار کې ولګي او نه دې فایده واخلي. د الله په لار کې خرچه کوي، د الله په لار کې پیسې لګوي، د دې سره انسان چې د جهنم نه بچ کیږي. هغه جهنم چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې مخامخ به تر قیامت پر ورځ ښکاري، ښی طرف ته ګس طرف ته ستا عمل له مخامخ د جهنم دی، او خبرې به سره رب العالمین کوي. په دې کې ته څنګه بچي چې نیک عمل د سره نه د الله سبحانه وتعالی رحم نه، ته به څنګه بچي؟ نو دې حدیث کې سوچ کوي، ځان سره یاد کوي. دا غینه به حدیث راوړو عن ابي ذر رضی الله عنه. ابو ذر دا حدیث دی، قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړو، انی ارى ما لا ترون، زاغه سینم چې تاسو یې نه ني، و اسمع ما لا تسمعون، واغه ساورم چې تاسو یې نه اوري. او بریلیان به خوشاله شي چې دې جنس ثابت شو، علم الغیب ثابت شو کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم زاغه سینم تاسو یې نه ني، زاغه ساورم تاسو یې نه اوري، په خبره ختم شو. دا چې رسول سره علم الغیب نه، موږ چې څوک به د حدیث په نشه به دا غړي وړي وي، او چې دوی سره لک سوچو کی. الله په قران کې عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا،
الله سبحانه وتعالى په خپل کوم غیب ویلم چې رب العالمین سره دین الله وی دا چاته نخکار کو الا من ارتضى من رسول مگر دا چې په رسولانو کې سکو غواړم نه غوته دي بس خبري خیمه غیب هغه شی زمونږ نه پټ دی نو جنت زمونږ نه پټ دی جهنم زمونږ نه پټ دی دا الله سبحانه وتعالى رسول سم ته خولي په ډیرو ځایونو کې ته خولي لکه اسراء معراج په شو باندې رب العالمین رسول سم ته ډیر ناشنا شینه خولي دا مطلب دی رسول سم چې ما غسل دي تاسو نه دي هغه سمې اوریدلې تاسو نه دي اوریدلې نو دا خو علم الغیب نشو علم الغیب شو دا خو ته چو خو دا علم دا ته الله خو علم الغیب د شي شو علم الغیب خدای چې د الله خو ته به کې ضرورت نشتی او پیغمبر ته ځان نه معلوم وي هغه خو ځان نه معلوم خو هغه د جنت لیدل د جهنم لیدل بعض نور داسي الله سبحانه وتعالى ته د جهنم د عذابونه خولي دي چې جهنم کې موږ عذاب دي سي ورکو د جنت ته نعمتونه وته خولي نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه او ایزاغه ساورم چې تاسو یې نه اوري تفسیری چې رسول الله اوري وی اطت السماء وحق لها ان تئط وی دا اسمان چې دا چغاره کې چغاره کله چې سړی په کرسي باندې کیری یا په کټ کې ډیر خلک کی ډیر خلک نه کټ به څه کوي دا چغاره کوي چې आवाज راو باسي نو دغه شان چې د اسمان هم دغه چل کوي دا موږ نه ورو خو الله سبحانه وتعالى رسول الله سم ته د आवाज او ولې پیغمبر دی نو لازم خاصیت خوشتي کنه په نورو انسانانو باندې نو بیا رسول الله چې وحق لها ان تئت او دا غي سره د اسمان سره دا خبره برابر دي چې هغه دي چې چغاره وکي ولي ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى پاسمان کې سلور ګوتې زه خالی نشتی په هر ځکه ملک چې د ملائکو سرونه خو دي الله ته سجدي لګولي سلور ګوتې زه په اسمان کې خالی نشي دا غټ مخلوق رب العالمین ته په سجده باندې پروت دا غي د لاسه اسمان څه کوي هغه چغاره کوي وزن پر راغلی نو په دې کې دا فائدہ چې د ملائک ډیر زیات دي د دینه د فائدہ راوځي بلکې البيت المعمور کوم په اسمان کې کوم کور دی هغه نه د ملائک طواف کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې روزانه د غینه او یا زر ملائک طواف کوي او چې طواف وکړي د قیامت پورې به نمبر نه راشي د دومره ډیر دي نو دوی دا طواف کوي د دلیل په دې باندې چې دا ډیر زیات دي دویمه فائدہ غو بدیږي کې دا د الا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالی چې دا دومره غټ مخلوق ته او چیرته ګناونه نه دي کړی خو رب العالمین ته په سجده باندې پراته دي ځکه بعض حدیثونه کې درځي چې کله قیامت راشي دوی سرونه راوچت کینو دوی وایي چې ربنا ما عبدناك حق عبادتك یا الله څنګه چې ستا حق د بندګۍ دي چې بندګۍ موږ نه کړې حالانکه دوی همیشه په سجدو کې پراته دي په ذکر کې دي الله سبحانه وتعالى بندګۍ کې لا يعصون الله ما امرهم دوی چې الله نه فرمانی نه کړي ويفعلون ما يؤمرون سجد الله یغ کوي نو چې بالکل نه فرمانی نه کړي او همیشه الله سبحانه وتعالى بندګۍ کوي دا غوي د حل وی الله څنګه بندګۍ چې ستا په کارو دي چې موږ نه کړي نو موږ به څه وایو دي چې انسان سوچ لار شي چې وګوره هغه د سجدي تندې خو د رب العالمین ته په مخ نه موږ لم په کار چې خپل تندې رب العالمین ته کیدو او سجدي ډېری لګاو بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی والله لو تعلمون ما اعلم فلم قسمی کتاسو ته هغه سپته کوم چې ماته معلوم دي لضحکتم قليلا تاسو ډېر کم خندلې ولا بکیتم کثیر او جړاګانی بم ډېری کړي وي او دې چې موږ سره حدیث مخکې تیر شو الته موږ تفصیل ذکر کړو چې مؤمن د رب العالمین د یری نه جړا کوي حدیث کې راځي چې 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله وکسان دي چې د قیامت پر ورځ الله د عرش په سوري کې ولاړي یو په هغه دی ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه هغه انسان چې ځان له یوازې نه چې الله تعالی چې نو بجړای شي سترګې نه وښ کې روان شي او ځکه د سترګې باندې الله د جهنم ور هغه حرام کړی چې الله د یری نه دغې نه ته وښ کلاړ شي او د اوچت صفت چې الله سبحانه وتعالى بعض مؤمنانو له دا ورکړي چې کله وو د شپې ځان لکینی یا چې د قران وی یا بندگی کوي د رب العالمین کې هغه قسم بندگی د سترګو نه وښ کې رواني ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې مانځه ته ورمخ کې شو داغه به مانځه باندې وسوک نه بولی دې سوې جړل به ډېر سخت
او په دې مسله کې به سوچ کو چې الله به زمانه د مونږ قبول کړي او کنه. رسول صلی الله علیه وسلم چې په مانځه د ورمخ کې شو د سینې نه به دي आवाज راتله کې پتیله چې برته خټ کی ای جړه आवाज به د رسول صلی الله علیه وسلم د سینې نه راتو. صحابو به جړل جلک بکیناست. عثمان بن عفان ران چې په قبر ولیدو بس دومره وخت کې روان شو به د مخ باندې ګیره باندې وشره روانه وکړه. عمر بن خطاب رضی الله عنه ډېری جړه دلاسه دغه په دې ننګو کې دوه کرخې دي شي وي توري دا وخت کې په ډېر راغلی نه غوړ نه خي جوړ کړي. مؤمن دی چې د زړه نرمي د جړ ډېر خاص کر د مؤمن جړه په هغه ټینګ کې کېږي چې یوازې نه شي ځکه چې د یوازې چې عمل د ایمان دلاسه دي کې ریاکاری نه د پاک عمل. موږ دا نو چې خلکو په مخ کې جړه کول د ګناه ده دي څنګه نه دی ویل. خدای چې خلکو په مخ کې جړه کول یو هغه سړی دی چې هغه بس راشي د الله د يرنه د خو عبادت او داسې خلک کوم شي یجو بالله چې د الله د يرنه نه راځي خو ریاکاری وند کوي چې د پلانې وي چې سم دیندار سړی دا قسمه جړه دغه خو پرې د ثواب بلکې د عذاب یو سبب ګرځي. دا غیر بعد رسول سم به دا خبره کړی دا وی تاسو به خاندل ډیر لګ و جړه بم ډیره کړه و او ما تلذذتم بالنساء على الفرش او تاسو به چرته د خزونه چې د مزینه وي غستې بدی تلاینو کې کله خبره تاسو ته معلومه وي او دې سیدم چې کله یو سړی ته یو غم را ورسی تکلیف وته را ورسی د خزینه خو نشي غسته کله سره په خوا کې پروتي کله سره کوشش هم کوي چې د خزینه خون واخله خو نشي غسته میاشتو د خزینه جدای روټي تیزلنه کی بچو سره چکینی غب شپ نه لګي د مرګرو سره چکینی بس غریب مخ دې سي چې دولسي بجاو شي ټول د سوچ دغه مصیبت او دغه مسلې په اړه کې هغه مسله به وړوند کې چې دنیوي مسلې قرض وي مزدوري به نه دغه مسلې به نه دیته د دې شي نه چې وسړي ته پته ولګي چې جهنم غذاب دومره سخت عذاب دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د عذاب لیدل چې دې شي وسړي ویني د خپل خزینه سمزه واخلي او د خیسره پکټ کې سمري چې شاید د خې سره بکټ کې سملی او دا مزي اخلي او دې ټیم کې د اچانک سوچ لړ شي چې ورځ د چې رب العالمین ته ودرېږم دا مزي د ټولي ختم شي ځکه دا نیکان خلک د شهوت طرف ته ډېر نه ورځي ولې ځکه چې دا غوښ زړه نه کیږي شهوت طرف ته هغه اخرت هغه سوچ هغه سي د شهوت هغه سي دي کړی هغه تیر کړی لکه عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما راغب رسول الله په ځوان سره چا رسول الله یا رسول الله دې ار ورځ روزنی شو ټول شپه ولړی تهجد کی ځوان سره رسول الله ته عبد الله تسکی هغه یا رسول الله ځوان سره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوک چې ستاسو د خزم په تابانه حق ته ستاسو د جسم په تابانه حق ته ستاسو د بدن په تابانه حق ته ستاسو د بچو په تابانه حق ده نور دغه د خپل خزه د بچی د هر څه تیر شي د رب العالمین ته پوری بندګۍ کې چې آخرت وته مخې ته وکم سړي چې آخرت مخې ته عزت په الله باندې قسم خورو الله په کور کې دا خبره کوي چې کم سړی ما آخرت ته سوچ کوي او قبر او مرګ ته سوچ کوي کدته د دنیا ضرب برابر څه شي نه ښکاري د دنیا او د سره سخکاري نه کله یو لاکرل بدغه ټیمور ګوند یو لاکرل د دې شي لګي چې ته ګوره د پلاني شو د غریب شو د قرضه شو د بغبل ورګ د خیر د مرګره د خیر د خپل لیدا د یو لاکرل بدنه په ګنټو کې جره دنه دا یا ګنټه کې یا په منټونو کې دنه الله کرل بلار شي دا سړی چې آخرت سوچ او د بخیل سړی 50 سره د سره په کلونو پراته 50 سره د آخرت سره سوچ نه بل سوچ د سره د دې دنیا سره سوچ دي پیسو سره سوچ دي د جمع کول سره سوچ چې څومره شو ډېری شو کمی شو نه الله سبحانه وتعالى د آخرت ته سوچ زموږ د ژوند کې پیدا کی او الله سبحانه وتعالى زموږ د دنیا نه لري ساتي. ولا خرجتم الى الصعودات تاسو به خزي پرې خو دی د خزونه به تاسو مزینه وي غسته او تاسو به وتی وي د زنګلاتو ته او د لارو کوڅو ته براوته وي کور کې به د ژوند سره مزنه د تاسو جو زنګل ته لاړ کې ناشته الته ځکه چې ته د جهنم غ سخت وریده نو ته به دې سوچ کې چې دا خو چې دی خلکو په منځ کې شي کې مانه به ګناونه کی د یری نه به چرته وتختی زنګل ته بوځي چې بدغه کې بزن له پروت مو د الله سبحانه وتعالى بندگی وکړو اول ته بس کوي تجارون الى الله تعالی تاسو زنګلات ته دلارو کو سوت روزي او الله ته بچي وای بغه پوری په پناني سي پنا بني سي په الله پوری د سي نه د عذابنا د اخرت ته سخت رواه الترمذي دا حدیث امام ترمذی راوړ سمره چې به حدیث ته یعنی دومره سخت حالات دي
د دین تاسو اندازه لګول شي رسول سمو که تاسو په پته ولګیدا نو تاسو د خزونه مزي وانه اخلي او که تاسو په پته ولګیدا نو تاسو به ځنګلات د لارو کوڅو ته راوځي او چې به وای رب العالمین ځکه حدیث کې د رسول صلی الله علیه وسلم وی ما به الله ته ویلو تاسو ته به د قبر کې چې عذاب روانو د چغې چې انسان وي د به تاسو ته ورولې خو به دې شي چې تاسو به مړی نه خو یریږي به قبرون له بین راځي دغه حکمت د رسول الله سم د خبره پرې خو دومره سخت عذابونه به د قبر کې روان دي کومنګ ووري نو موږ به د قبرون له چرته ملاړ نشو د سخت عذابونه به د قبر کې د روان دغه الله سبحانه وتعالى یو رحم دی چې دا وازونه پټ ساتري دي موږ ته نه راځي دا موږ ترته وتنګې دي بل څوک مړ خول لتلین نو دې کې الله سبحانه وتعالى رحم دی حکمت او امتحان دی موږ ته مخامخ کاری نه نو وسلام ګوري چې دوی په غیب باندې ایمان څنګه دی کوم مخامخ لیدلې چې خلک ډیر چغه وی د قبرونو ولا او عذابونه پروان دي بیا موږ چې دی ته چغه به موږ ته یاد وي نو موږ د ګناهونو ځان لري ساتل خو الله سبحانه وتعالى د چغه موږ ته و نور ولي نو زمونږ غیبی ایمان ګوري چې دوی په غیب باندې څنګه ایمان دي زموږ خو په ایمان ده کنه چې هغه چغه ډیر تیزی وي ایمان ده کنه دی نه چې زموږ ټول په ایمان ده د دې شوله کوم چې ورېدلی د دې شوله کوم چې اورېدلی د یاره بزړه کې پکاره چې د چې دومره چغه دوی وي چې موږ مړی بیا نه خو دا خو هم عذاب کی حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی په دې وسپنه ولا گزار ورکې کې دغه وسپنه باندې چې چا یو غټ غر له گزار راوځي د غر بری زریز شي او دې ماران پیږي چې دغه مار کې چې ته بار تر وته یو ټکی دې زمکه لور کنه په ټوله زمکه باندې چې د شین بوټه راونه خيچي د سخت زهري بېګدن او دا عذاب د ملائک پیږي د هر طرف نه وي او دغه چې وي چې رب لا تقم الساعه الا قیامت مرا ولا چې د پته چې قیامت راځي البته به عذاب ډیر سخت دا صرف د قبر عذاب انجر اخرت عذاب بسنګ او مؤمن چې په مزو کې پروت او مزو چرچو کې د جنت کې کې وته کولاوي د خوري هوا به لګي مزي کوي او په مخه دا چې رب اقم الساعه الا قیامت راځي د پته چې دا نعمت دلته نه چې جنت کې وسمو چې نعمتونه په دې خبره کې سوچ وکړ دی الله سبحانه وتعالى دې موږ ته جنت ته نعمتونه نصیب کړي دا غیر باندې حدیث راوړی و عن ابي برزه رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دې جواب حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما افناه د قیامت پورز یو انسان مخته نشیتله څه مطلب دی قدم نشي غسته دی لازم دا یو امتحان دی دا به پاس کوي نه چې دا مرحله د نه پاس کړي نه د مخې ته نشیتله او دا مرحله د سده هغه مرحله د هغه ته وکړي حتى يسأل عن عمره فيما افناه د دې عمر ته پوښتنه کوي چې دا عمر پس کې اړولې پس کې دا عمر خوري کړي د ټول عمر به ته پوښتنه کوي ډېر خبره د یو منټ به تاسو قیمت پیدا شي کدا حدیث ته یادو او په دې عمل کو ته هر څه ته پوښ کی په دې ته نه چې خلاصې دی چې د 15 کالو مزدوري تر وته شپېتو کالو پورې مزدوري کوله عمر مټول بای کی تیر کړه په دې ته نه چې خلاصې ته رب العالمین د پاره سکړي دغه د پاره دی په دې جون کې سکړي دی د دین د پاره دې څه قرباني ور کړی د الله ته څومره نږدې وي د شیطان نه څومره لري وي د ټول ته پوښتنه وته نه کی د خپل وخت چې د قیمتي کې دی وته ته پوښ کی دی یو خبره به ته پوښ کی دی بازو کسان ته د وخت ډیر دغه ته ښکاری شي پالتون ته کې شی وته ښکاری او سم خوشاله الکه ته ولې ډیر خوشاله وي دوه میاشتې کوم دوه کاله مو شو نو چې دوه کاله پوره شي به چرته زم به کلی دې سم ساده انسان دی د دوه میاشتې دوه کاله وطن ته پوښ کی رسګب خونه موږ ته داسې خوشاله نه شو چې دا به تیریږي څنګه بس تیر شي نه به مخې ته ګور دې به ته پوښ کی دویم ته پوښ وان علمه فيما فعل فيه او د علم په باره کې به ته پوښ کی چې د علم باندې عمل څومره کړو علم کول د یو شرف دی علم طلب کول په علم باندې عمل کول د به دغه نو چت شرف دی نه ته به دې ډیر خلک ویني چې اوسره به علمي او دې به باز خلک ویني چې به خپل علم باندې عمل کوي عالم هغه عالم دی چې بخپل علم باندې عمل کوي او چې عمل پې نه کوي
نو دا کس دی چې د دې نورو عامو مسلمانانو ګناهګارانو مخکې د جهنم ته ځي. چې سړی علم وکړي او په هغې باندې عمل نه کوي، هغه چاته بیانوي نه، حق چاته واضحه کوي نه، دا عالم به د قیامت په ورځ د عوامو مؤمنانو ګناهګارانو مخکې د جهنم ته ځي. ولې؟ ځکه چې دل الله پوه ورکړی و. ځکه موږ تاسو ته نصیحت کوو، دا کوم کسان چې موږ سره د درسونو کې کښېني او یو مسله باندې پوه شي بیا پرې عمل نه کوي، نو بیا خبره ډېره سخته ده. ګوره څه ګپ نه دی. زما ډېرو کسانو ته خیال دی زموږ سره به درسونه کښېني، مسله یې زده کړي، بیا به عمل نه کوي. پته یې په زړه کې به یې څه یا به چا نه هېرېږي یا څه بزدلي به پکې ډېر وجوهات د هغې کېدی شي. خو دومره ته ویم چې مسله درته معلومه نه وه، نه د هغې حساب کتاب بل شان و، او چې مسله ته معلومه شو عمل پرې نه کوې، د هغې حساب کتاب دا بیا بل شان دی. د دې علم به تپوس کړي. په دې کې دا فایده هم پرته ده چې دا علم ځان سره پټول نه دي پکار، بلکې چې څه علم دې کړی د هغه خلکو له ورکول پکار دي. او دغه یو شی دی چې څومره لګې نو زیاتېږي، او هغه څه دی؟ علم. چې څومره لګې دومره زیاتېږي، نور چې څه شی هم لګیا کمېږي، سوای د دې علم نه چې دا څومره لګې نه ده به زیاتېږي. درېیم تپوس دا دی وعن ماله من أين اکتسبه وفيما أنفقه. او د دې مال تپوس هم کېږي چې دی د کوم ځای نه ګټلی دی او په کوم ځای کې لګولی دی. دا ډېر خطرناکه خبره ده. زموږ دا ډېر کسان ګورې د بهر ملک د مزدورو داسې ړانده او کاڼه کړي دي چې دې ته پکې نه ګوري چې د پیسې حلالې دي که حرامې دي، خو صرف ګټل غواړي او په کلي کې کور جوړول غواړي. ګټل غواړي او په کلي کې ځمکې اخیستل غواړي. زه درته دا وایم صرف د ګټلو خبره نه ده. من أين اکتسب وفيما أنفقه، د کوم ځای نه دي ګټلي او بیا صرف دغه نه ده په کوم ځای کې دي لګولي. اوس یو سړی خوشحاله دی چې نه جي ما خو مال الحمدلله حلال ګټلی، زه خوشحاله نه، ته مو خوشحالېږه. وفيما أنفقه، په کوم ځای کې دي بیا لګولی. نو داسې کسان چې مال حلال دی خو لګوي په څه کې؟ لګوي په حرامو کې، په ډمتوب باندې، په ګناهونو باندې، اسراف پې کوي یا نشې تماشې پې کوي. د دې به تپوس کېږي. څلورم وعن جسمه فيما أبلاه، او د دې جسم تپوس به کېږي جسم دې په څه کې خاورې کړه. زموږ د جسمونه خو ټول ختم شو په څه کې؟ مزدورو خراب کړو، نور په څه کې خراب شي. که د چا په ملا دړلی د څه د لاسه دی؟ مزدوري ده. که د چا خپه خراب دی مزدوري د لاسه ده. که څوک لګېدلی دی لاس یې پرې شوی دی یا لاس یې مات شوی دی یا خپه ماته شوی دی چې راولېدلی په مزدورۍ کې، یا خو دغه مزدوري زموږ جسمونه خراب کړو. ما د دې سړی وښیي چې الله سبحانه تعالی بندګۍ داسې ستړی کړی چې په جسم کې څه دغه راغلی، کمی راغلی. داسې به ته ډېر کم خلک میلاوي، داسې به ډېر کم خلک ته میلاوي. موږ لیدلي داسې خلک چې هغو د الله سبحانه تعالی په دې دین کې داسې دننه ورغلي چې بیا پکې د ځان نه پکې هغو لا خبره شي او بس یو کمی پکې راشي. د کوم ځای کې یو سړی 24 ګنټې ناستې کتابونه ګوري، په مخه ناستې کتابونو ته ګوري، د ده نظر څه کېږي؟ دا کمیږي. دا ګوره د ده د جسم یو شی کم شو، یو فایده نه لاړه د څه د لاسه؟ د رب العالمین د بندګۍ د لاسه. او یو سړی 24 ګنټې د موبایل ته ناستې او په دې کې سندرې او په دې کې فلمونه او په دې کې د ملګرو سره ګپ شپ لګي، د ده هم نظر کمیږي. نو نظر د دوانو کمیږي، خو د اول هغه نظر کم شو د الله په بندګۍ کې، او د ده نظر کم شو په څه کې؟ دا د شیطان په خبره منلو کې، د هغه په اطاعت کې. نو د دې هر څه به تپوس کېږي. بل یو روایت ته پای کې ورسره دا راغلی دي چې وعن شبابه، او د ځوانۍ تپوس پکې کېږي چې ځواني دې په څه کې لګولې وه. دغه د ځواني د تپوس خاص تپوس دغه ځواني کې انسان په زور کې د ډېر څه کولی شي. نو رب العالمین پکې د ځواني د تپوس خاص دغه کړی چې ځوان د ځواني تپوس پکې. او ځکه رسول الله حدیث کې وایي چې دا اووه کسان چې د الله د عرش په سوري کې ولاړ، یو پکې هغه دی وشاب افنى حیاته وشبابه فی طاعة الله. هغه ځوان چې خپل ځواني او خپل عمر د الله سبحانه وتعالی په بندګۍ کې خاورې کړی، ځواني خاورې کړي. د ځواني د رب العالمین لپاره خاورې کول دا ډېره مزه کوي. او د بوډاوالی خو هر څوک د الله لپاره خاورې کوي، ځکه نور څه شتي نه. سپین ږیري سړي شهوت شتي، جنۍ ورسره محبت کوي، جنګ جګړه نشي کولی، کنځلې دی نشي کولی، زور په ده کې نشتي، مزدوري دی نشي کولی، ښکلوالی په ده کې نشتي، شهوت د ده نشتي، دماغ د ده کمزوري شوي دي. نو بس د ده کوم ځای پاتې دی؟ بیا دغه جومات په اول سب کې نه شي، او په ځواني کې به تا چې دا سپین ږیره نه لیدلی په جومات کې، او په اخره کې بیا د الله بندګي شروع کړي.
راته وایم چې په ځوانۍ کې بندګي کول او چې بوډا شي بندګي کول د دوه کې ځمکه او اسمان فرق دی. ځواني چې کینه هغه کې غټه ایمانی جذبه ده، ځکه چې هغه ته د هر څه شتي، هغه اسباب شتي د ګناه، دغه باوجود هغه الله بندګي کوي، دغه اسباب نشته د ګناه، ځکه د بندګي کوي د رب العالمین. موږ دا نه وایو چې د سپینګری د ثواب نه ملوي، خو موږ چې فرق دی په دوه بندګیانو کې. هغه بندګي کې ډېر غټ ایمان دی ځوان بده کې. اوس یو سړی دی، یو ځوان لکته سخ کور لکته، او یو ځوان لکته خ شهوت دی، یو ځوان لکته خپل مټو کې زور شته، یو ځوان لکته خ انګلیش او تعلیم او د قسمه قصې او معلومات په کمپیوټر باندې شنو پوي، او د دې هر څه باوجود هغه د رب العالمین په دین باندې روان دی، پوه شي چې دې شړې کې ډېر غټ مضبوط ایمان دی، د ثواب ډېر ملوي. دا ما مخکې ورځ کې د مرګرو ته خبره کوله، د باز کسان دي زموږ الحمدلله رابطې کوي موږ سره د انګریزانو په ملکونو کې، په برتانیې کې، په ډنمارک کې، امریکا کې، یو ځکه بل ځکه. نو هغه کې باز کسان ما د سلیدري چې لکه د دین سره ډېر زیات شوق او باز کسان په ټلیفون کې مسلې ته پوښتنه کوي، مالا مسله بیان کړی نه په جړای شي راځي نه ځړې د سینرمي خپل خپل راکاني سي غټ غټ ګيري خپل دا پینسي همیشه د گیټونو بري موږ دې په خپل نه زه دغه ټیم کې سوچ تلاشم چې دوی له ایمان مضبوط ایمان دي، ځکه چې د دې انګريزانو په منځ کې او دا د خنزیر او شادو اولاد په منځ کې چې سړی اوسېږي په دې کې د ایمان دی. موږ د مسلمانانو په منځ کې اوسېږو د عالم دی. یو سړی د مسلمانانو په منځ کې اوسېږي ګیره نشي پرې خو دی، یو سړی د کافرانو په منځ کې اوسېږي ګیره پرې خو دی، دواړه یو شان دي. یو سړی د مسلمانانو په منځ کې اوسېږي پرتګ ځان په زنانو بشاره کوي، یو سړی د کافرانو په منځ کې اوسېږي او هغه کافران به دي تنګي په دې کې څه شک نشتی، حکومت په دغه تنګي خلک به دي تنګي، کله به تسوي جیلونو ته وبګيزي، دغه ست شکل دي جوړ دغه باوجود د دینداری کین په دې سړي دینداری ایمان زور بګډیر دی، د ایمان یو زور د ایمان سړي د دیکور کوي څنګه. لکه مثال کې یو سړی دی دایو چې زګیره پرې دمه الله سبحانه وتعالى دې دا کومونه چې تل نه زګیره نشه الله دې توفیق ورکړي. اوس په دې کې یو سړی دا وزت په ځل باندې د رحم وبتوي شو، نن نه اراده وکړي چې سبا کو ګیره به پریدو، د شان د ایمان زور پکار دی. او هغه دې سي یو سړی وزه ګیره پریدمه نه دته ډایرک په دماغ کې درلو چې خزه خو ویلو چې ته به ګیره نه پرې د ګیره نه بغیر ته چې سوټه بوټه ګرځي ډېر خپل اخکار. یا مثال کې خلک برته وي چې ته چې بوډا ښکاري، یا کمپنی والا به وي چې وځه. او دا دوبته مخکینی خبره د ما د باز مرګرو ته کړو، یو کس په دوبۍ کې اوسېږي، دوبۍ کې او تقریبا دغه درېبتې شوي دي چې زموږ د بیانونه اوري، او الحمدلله ما ته په خپل ټلیفون کړو چې بس سچ شوي دا زمانه شوي ما نوې ژوند شروع کړه. هغه په یو غټه کمپنی کې چې هغه تنخواه تقریبا 9.5 سعودي عرب دي، تعلیم یافته سره د وړوکوالي نه په دوبۍ کې. نو د مخکې ورځې کې ما ته ټلیفون کې تقریبا یو 300 ورځې مخکې ما ته وی چې شیخ بس یو نصیحت ستا په کار دی ضروري، ما څه مسله ده. یو کمپنی والا ما ته وی چې د اتوار د ورځ د تیر شوی اتوار د اخرنی ورځ د کډیره د ګیره لري کړه نو به صحیح ده، کډیره د ګیره لري نه کړه نو به کار لنه راځي. زغه تنخواه 9.5 تنخواه، گاډي، د کور خرچه، د هسپتال، هر څه ولر کمپنی کې. اسی ته ما ته پوښتنه کومه اراده دي سره وی شې اراده ده بس هر څه پرې خو دي. اوس د کمپنی د لپاره د وزرو لپاره څو کوم ګیره وخره الله له وجه څه جواب ورکړو. دا صرف د دریو هفتو یو کس چې هغه د بیانونه اوریدل الله سبحانه وتعالى د اثر کړ، او موږ سره د باز نه استید د کلونو نه او اثر پینې کی. حالانکه دې ملک الحمدلله لاسو کې په ګیره باندې د مزدورین وشته د اسی باندې دی ګوره، د اسی باندې دی چې موږ نه پریږو، موږ دي راځي د انجینرانو کې د انجینرانو خیم چې سمې ګیری به نامه له پاسه پرتی، راځي به ډاکټرانو کې ته خیمه، راځي په دې غټو طالبانو ته خلکو کې ته خیمه، هیڅ مسله غوته نشته. دا موږ ته کوم ځینه مسله را دا اسی باندې دی چې څوک عمل نه کوي د لپاره سل باندې، او چې څوک عمل کوي دغه لپاره یو باندې نشته. خبره مې دا کوله چې اوس د سړی ګیره پری دی نه د ټول سوچونه بده ته راځي. اوس د دې سوچونو سره د شان ایمان په کار چې دلو دکور کی چې ورځه عمل وکوا، نو چې د ایمان ولکره دکور کی نه دی به د خبرو ته سوچ نه کوي. هغه چې ایمان ول دکور کړی، ایمان ول زور ورګي چې مخه ته نه چې کله د چا ایمان په پریشر کې نه کنه مړ نه دی بس سره سړی وړقي و بړقي مخکې وکی په ایمان کې پریشر نشته.
چې کله ستا په ایمان کې پریشر او زورور ایمان دیو دته به ډیر زینو کې به تا ور مخکې کیږي چې مخکې چې الله بندگی کوو ته خلکو سوچ راغسته تر جسم سوچ راغسته تر پیسو سوچ راغسته الله بندگی کوو قیامت ته مخې ته جنت ته جهنم دی دا غینه باندې حدیث راوړی دی وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يورز رسول الله صلى الله عليه وسلم دا آیت ولوستو يومئذ تحدث اخبارها د قیامت په ورځ به د زمکه خپل خبر الله ته اوري دې سره چې کوم خبرونه دي هغه به کوي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی اتدرون ما اخبارها تاسو په تشریح کوم خبرونه دي چې د زمکه سره دي هغه ته الله ورسول علم الله او الله رسول ته پته رسول الله ته پته نشته دا کوم خبرونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فإن اخبارها ان تشهد على كل عبد او امة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه اخبارها رواه الترمذي رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرونه دادي او غوږ ته کولاو کوي چې د قیامت پر ورځ به د ازمکه د هر سړی او د خزي مبارک د خبره کوي چې الله دی پلانی په پلانی ټیم په پلانی ځکه پلانی ګناه کړی و زه په دې باندې کوي ورکوم بیا مال د دې ازمکه وګوري کې تاسو ګناونه کوي یوزه کوي خو دې ازمکه وګوري چې الله نه چې به د خبرونه نه اوري ها که ګناونه تاسو کوي او پرې دی نه چې نه موږ ګناه کوو نو به دغه د پر دې ازمکه وګوري چې خبرونه نه وي گواہی ورنکي نبی به دغه لپاره د زمکه ګوري چې غزمکه د الله نه نو د زمکه شتي سدي زه تاسو ته معلوم دي چې هغه د الله نه ته الله بچی نه په کم ذکر د زمکه په کم ګډ باندې چې ته ګناه کې د غزمکه به حال وي ځکه دا بعض علما دا کار مستحب ګڼي چې کله انسان مونږ کوي دوه رکعات وکړي زه بدل کړم بل ځکه نورو کا بیا بل ځکه ولې چې د ازمکه او قیامت ورسې کوي دا به گواہی ورکوي دا به د گواہی ورکوي چې الله د دې ځکه مونږ کړه په دې ځکه مونږ په دې ځکه درس کړه په دې ځکه jihad کړه په دې ځکه صدقې ورکړي دي په دې ځکه وسړي ته نصيحت کړه په دې ځکه د بندگی کړه په دې ځکه د بندگی کړه دا ټول ازمکه ولګي کوم ځکه چې د بندگی کړه دا خبري وکړي او چې ګناونه دي کړي دا هم خبرې کوي دا د حدیث چې انسان په ځل کې یې پیدا کوي نه پیدا کوي ته چې کوم ځکه پروته ګناه کې درته زمانه شي تلک د زمکه د دې کته ګوره چې دغه زه دا کوم ځکه چې ته ولاړ کې دا خبرې کوي ته څه په کوم ځکه نه سي کنه ان شاء الله باذن الله دا زمکه د کوم ټوټه باندې چې تاسو ستاسو د قیامت پر ورځ ګوي ورکړي چې الله د جمعې شپه اما سوته منځنه د دوی ناسو استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه اوري اسو مغه شرف دي او اوس به ډیر کسان دي چې په باندې زمکه ګوي بل شان ورکړي چې الله د جمعې شپه اوس غیبت روانو جمعې شپه فلم تناسو جمعې شپه سیګریټ اسکي جمعې شپه نشي تماشي جمعې شپه کرکټ کېدی جمعې شپه کنځلې کېدی څه فرق دی بدمانو کې نو دا کوشش کوي چې چرته د ازمکه د باندې دي کوی ورنه کې ګوري چې د ګناه کړی دا غیر بعد حدیث راوړل و نبی سعید الخدری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده كيف انعم دې حدیث ته وکړي كيف انعم رسول الله صلی الله علیه وسلم زب سخ خوشاله شمه او سب مزي واخلم په دنیا کې ولي یا رسول الله سوال بزر کې چې ولي یا رسول الله ته ولي مزي نشي غسته سې چلې کومي خبرې ته دې سب سوچ کې چولې چې ته مزي نشي غسته ته خوشاله دې نشي جواب ده وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زب سمزي واخلم او زب سخ خوشاله شمه او شپېلې ولا شپېلې تیار نیولې دي او د الله خبرې ته انتظار دي چې کله وته الله وي بس قیامت برازي زب وی سمزي واخلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا حدیث سره ووري د مزي پرشته نشي غسته ځکه چې ته څومره خوشاليږي او دې خبرې ته سوچ زی چې اوس په دې ټیم کې اسرافیل علیه السلام خط تیار ولړل شپېلې وسر په لاس کې خو صرف انتظار د سره د الله اجازه ته او چې کله د الله اجازه ورکو نو دغه شپېلې والا به دې شپېلې کې پوکیو کې د سره قیامت راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې خبرې ز په دغه کې چولې ما په سوچ کې دغه د لاسه د دنیا نه وی چې دغه د لاسه د دنیا نه مزي د نشه مغسته داغه نه بعد بل حدیث راوړی د ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من خاف ادلج څوک چې دشمن نه یریږي دشمن د حملې نه ناغه د شپې په دی اولنی حصہ کې سفر شروع کړي پریوزی نه څکه چې دې سي شیرې راغسته چې دشمن را باندې حملونه کې دلته پروتین بیغمه خوبونه کوم او دشمن راځي به گزارو کی د شپې په اولنی حصہ کې دې روان شي چې سهار ته خپل ځیته زورسم ومن ادلج رسول الله یوسف چې د شپې په اولنی حصہ کې سفر شروع کی بلغ المنزل خپل منزل ته رسي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الا ان سلعه الله غالیه خبردار یقینا الله سره چې کوم سودا ده ناغړي رګرانه ده ولي ګرانه ده الا ان سلعه الله الجنه خبردار یقینا د الله سره چې کوم سودا ده ناغه جنت ته نو جنت خو ګران ده رواه ترمذی دا حدیث امام ترمذی راوړی و دې ذکر رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمان تشبیه دې کسر ور کړی مسلمان یریږي د شیطان نه د سنېری چې د شیطان په ما غالب نشي ما چې د ګناہوں کوي چې نو سفرې د شپې د ورنی سینه شروع کړي چې زر ورسېده او کوم سړی چې د غواړي چې خپل منزل ته ورسېد نو د وختي سفر شروع کړي د بګی دمي د بګی نه کې سړی سره اراده نشتی او بس کله چې هوټل ته ودرېږي او کله پېټرول پمپ ته ودرېږي او کله ست ودرېږي د هغه منزل ته چې زړه و ته ډیر یعنی هغه سوچ دغه مبارک نشته او فکر یې څنګه د شروع لګیای مطلب دا چې اے مسلمانه که جنت تی مقصدی نو جنت خو ډیر ګران دی نو د دې ګرانې سودا د پاره به دې چل کې چې قرباني به ورکې بغیر د قرباني نه سن ملوي تاسو دلته چې سالي یا پر پیسې ورکوي کنه ورکوي ها چې مزدوري کوي دغه پر څه کوي کنه د بدن لګوي سعودي ته چې راځي د پر ویزا لري د پیسې ورکې چې سکه دغه د پر سدي دغه یو ریټ ته قیمت ته لازم نه چې د قیمت او پیسو کې د قیمت بل څه کې دیش چې ته قیمت ورکې ته تبستاغه هدف ملو شي نو کته بل پرز د غواړي چې جنت ته لاړ شي دغه یو قیمت ته د جنت ګورې دي شي د بتی بازار نه دی یا د منپوي بازار دی چې ته د هر سړی بو رواني بنگالي په کیمو پاکستاني په کیمو عربي په کیمو سوداني په کیمو د دې شي نه دی چې ته صرف الله شته الله دې رحمو کې بس مونږ د الله جنت ته بوزي هر سړی رواني ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کوم قرباني ورکړي ته ټول عمر دې په تلای کې تیر کو په مزدوري کې تیر کو تا وغه یو شان کې عمر رضی الله عنه چې کوم قرباني ورکړي دي نور صحابه جوړ کړي دي دیندار خلکو ورکړي نو که جنت کټی نو د شپې د اولنی سینه با سفر شروع کی مطلب دا دی شپې د اولنی سینه چې سفر وختي شروع کی او موږ کې ودرېږي ما د بندگی د رب العالمین خپ جلتی سره وکي خپ شوق سره وکي او خپ جذبه سره وکي چې تاسو له جذبه کم نشي ځکه چې کوم سودا چې موږ د الله سره کوو هغه ډیره ګرانه ده او سودا ده سره د جنت حدیث کې راځي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دا څنګه ګرانه نه چې بای کې هغه سړي چې رسول الله چې د سترګې د اوسه پورنه دي لیدلي یو غوږ چې توریدلی نه دي چې ته پښړ کې یو بار کې سوچ نه راغلی دا سودا به ګرانی کنه وي دا لازم ګرانی اخرنه حدیث په دې باب کې زموږ سره دی وعن عائشه رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر اوریدلې دی جاغوي يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا د قیامت پر ورځ چې خلک رب العالمین ته ودرېږي نو په دې حال کې ودرېږي چې خپې بل خپې وي او عورات جامې په لپاسه نه غرلا او ناسونه وي بالکل به دې سي لکه څنګه چې د مور د خېټې نه بالکل واقع شي ولقد جئتمونا فرادا ما کسي كما خلقناكم اول مره الله ما په دې سي واپس راځي لکه څنګه چې ما اول پر پیدا کړی وي واقع شان رب العالمین ته ولاړ د انسان دغه عجیب انسان دی چې څنګه چې پیدایشي وشي لغړ توغړي چې مړکی نبی سي کپڑے چا چوري هم لغړ توغړي چې پیدایشي کپن په خلک چې پیدایشي او ډاکټري ته خلک وي نرسي ته وي پلاني ته وي کپڑے وروړه ماشوم پټک چې مړ شي خلک سوي کپڑے وروړي پټک چې پیدایشي ویلم به چې سپاش چې مړ شي ویلم به چې سپاش چې پیدایشي نه د مور د خېټې دغه تیرو نه دی راوځي باغه تیرو کې پروت چې مړ شي تیرو له بیا لاړ شي چې پیدا شي د پته وته نه چې چا د مور د خېټې نه راوځي سم په دې ټیم کې کوم ډاکټر ولاړو کوم خزه ولاړو او چې مړ شي د پته وته نه چې په قبر کې چا کې خو
او دا چې پیدایش د پته وته نه چې زما په پیدایش باندې څوک ډیر خوشاله شي ته پته وته چې مړ شم د پته وته ولري چې ما څوک خپه ډیر کله سړي د پته لګې دی نو بیا وسړي دا سړي سمورګرتیا کوله چې ابو شډیر خپه کېده خو ته پته نه لګي انسان دې عجیب دی بلکې یو عالم دې خبرې ته سوچ کړی دی علماء الله ډیر اوچت دماغ ورکړي او څنګه به دا دماغ اوچت نه ځکه چې قرآن او حدیث ته الله ولي دې عالم دا خبره کړي او سوچ به کوي څو قیمتي خبره ده وې دا ماشوم چې پیدا شي د لاسونو دي شي نیولي چې ماشوم دې چې پیدا شي لاسونه کولاوي همیشه د ماشوم د لاسونه سي د دې شي موټي وې مطلب دا دی چې لکه د اوس په دنیا ور روان دي یو ورسي دی چې د دنیا به په دې موټو کې تب زدي شرانی سما او چې مړ شي د لاسونه څنګه کولاو پرتی وې اس پکې نو په دنیا کې اسی مې د موټي در کړی او په اخر کې نتیجه سره وته خالی لاس پروتیس پکې نشتی الله اکبر سمه جوړه خبره چې ماشوم پیدا شو نو د موټي دي شوی چې دنیا په ټوله راټینګو مزه مزدوري بم کومه واده بم کومه بچي به زور به پلانې به او دغه به او دیسی به چې مړ شو د غریب لاس دغه څنګه کولاو پروتو خبرې نشي کولای نور مونږ ته دا وی ویلا سونه می خالی دي سره سره نشتی دی دنیا ته چې څنګه راځي خالی نو دنیا نه بزیم څنګه خالی دنیا ته چرایلی یو طاقت ته رسیدو طاقت ته چر رسیدو پیدا شو جړلی ډاکټرانو یو ځتا چې مور بل ځتا چې داخله کې لګي دی د قشان لې چې مړ شم بیر دې سوم نه رسیدي خلکو دغه شم پدای کې ورا چولې په کټ کې اوړي د دې زور رسي چې ما ودروي دې چې زور نه رسي کته غواړي او کته نه غواړي داخله کې به تاسو سکندونو کې د قبر ته کوزي په سکندونو کې به تاسو د قبر ته کوزي دې ته کوم نه ګوري چې سړی خسړی دې ته ګوري اخ سړی خو په خسړی باندې ګڼ ډېر زیاتې زمونږ شیخ من جبرین رحمه الله سعودي عرب مشهور عالم والله سبحانه وتعالى دی وبخي او موږ دغه سره سبقونه ویلو هغه چې کله وفات شو د سعودي عرب په خپل وخت کې غټ عالم د شیخ ابن عثیمین نه بعد بس موږ ته خبره چې شیخ وفات شوی جنازه په غټ جمعات کې دلته چیرې جامع ترکی او بیا خخیبه دغه مقبره العود کې نه دغه لپاره موږ جنازه دي چې وکړه اصله خبره ته کوم چې نیک سره لکه دا زمونږ هغه سړی زموږ د زړه سر دی نو چې څنګه د جنازه شو او پیاده خلکو د جمعات نه منډه والی د مخبري ته موږ به کوم منډه والی او د چانه شیما غولي او د چانه پیزار پاتې کیږي یو بد حل جوړل څوک په گاډ ورخیږي څوک په دیوال ټوپ وي د مخبري او څوک سکه او موږ د سوچ کې چې موږ ټول اول رسیدي چې موږ منډه تیز والی چې موږ ورسې مخبره د شي د شیماغونه تک سره پرته ورسي نو چاته د چونګ خوري چول موقع نه ملو شي دومره بابا نه غنو دي خلکو دومره زر خخ کو یسو سکند کې شیخ وو مخکې او بیا څه شو غیب شو لا ختم شو دا دیندار دی نو دی به خلک دې ته سوچ نه کې چې دا خسړې زلک ساتله به ځان سره کیلو او موږ سره به پروتي ګورو بوته نه دا خلک به ته د قشوي ځلته ته ځنه خبروم نه کته غواړو کته نه غواړي دغه زیله ست تیارې وکي د دې لکه څنګه چې شاعر وی والقبر صندوق العمل او قبر صندوق ته رسیږي د عمل صندوق ته دي کدن عملونه پراته دي د انسانانو ته تاسو ګورئ کنه انسانانو ته ورکوزي د عمل ورکوزي عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې کله وفات شو شهید شو د صحابو راغسته خو خوي نو د صحابو یو بلته وی نن علم من خخ کو سم خخ کو علم خخ کو ایمان او غیرت او یو جذبه نه خخ شوا د قبر چې معمولی صندوق ته دي کدن ډېر سپراته دي نو کوشش کوي درځي په داخله کې به دغه د قیامت پورز ولاړی مالیس وسرم نه کپڑے وسرم نشتی عشر نوې چې ما رسول دی یا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض یا رسول الله خزي وسړي به زولر د خو یو بل ته ګوري دا شعر دنا رسول الله بیبيانی سوره پاکي زناني سوره وچت سوچي دې سوچ چرته لړ چې زنانه د سړي خو یو بل ته ګوري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه الامر اشد من ان يهمهم ذلك عائشه خبر باور ډیر زیات سخت ده سوق دې ته نه جوړیږي چې چاته وګوري بل حدیث کې راځي الامر اهم من ان ينظر بعضهم الى بعض خبر دغه نه ډیر غټه ده چې خلک یو بل ته وګوري متفق علیه حدیث امام بخاری او مسلم راوړل او موږ دې دې حالات په معمولی دغه کې حج خو ان شاء الله تاسو ټول کړئ په دې حج کې کله کړه د شی او په دې طواف کې یا
د عرفات په دې ورځ چې کله سړی د عرفات نه راوځي په دې ځایونو کې دا ګڼه ډېره زیاته وي نو دې چې چپه غونډه کې راشي چې دا خلک د ځان سره واخلي حالانکه دغه یو منټ دوه د پاره یا کډیر زیات شي 15 منټه وي بیا دغه شي ختم شي کنه د همیشه لپاره د زور د لک ساعت لپاره اجازه په الله قسم خورم که په دغه ټیم کې د چا سوچي چې ما سره بچی دی ما سره خزه مزه پلانې سوچي دی چې هر سړي ځان سره سوچ دی که زه راولیدم او دا خلک را باندې راوخوتو نو زه به سیمه زه به مړ شم د ځان سره سوچ او موږ په خپل لیدلې چې داسې یو چپراله موږ د عرفات نه راوتو په دغه ټیم ډېر سخته ګڼي او پیاده روانو او د خلک رالو او په خلکو لپاره چې ورغوتو د زنانه به کې الله سبحانه وتعالى د دې حجانو د حجونه قبول کړي د مصیبتونو ترې شي چې الله ول اجر ورکړي نو دا چې د زنانه به دې ګډ وړي پرتی چې دغه د بلقي او د کپړې ته خو دې خوشي د خلک په پاسه دې وخت مې امبولانس ورته کساره لوي چتولي زره د الله قسم خورم که چا دې زنانو ته یو نظر کتلی می چې دا د سی ورانی پرتی دی یا د دوی جسم سي سخت کړي نه د چا دې د سوچ نه دي په دې معمولی سخت کې چا د سوچ نه دي قیامت پر بس سوچ لري چې پلانې ما سره لګړ ولاړ او سوچ به زمونږ دی چې اوس आवाज کېدو ولري ځکه حدیث کې راځي چې هر سړی به شي بر ګوري چې اوس د نمبر د اوس د نمبر دی او دې وخت براشي چې نمبر به راشي فلان ابن فلان پلانې د پلانې زوی یستعد للوقوف بین يدي الله الله وجرا دي شي مخته ګوري ګوري به هغه نمبر راشي رړ بشر بولامي سبو حساب کتاب نه بعد چې کله الله وتوي چې الله وت بس ګناونه رعایت کی د مؤمن ته هم الله دې جنتی ته رعایت کی خو حساب کتاب وسرنه کې اسې به رعایت کی چې ګوره زه د باندې رحم کومه پلاني ورځ دا ګناه کړی و ما ته ویل چې مکه زه په دنیا کې د باندې پردا چور نن د باندې ما چوم جنت ته ځه نو دا خلک به یو بل ته وي چې پلاني زوینن وګټله ګټه دغه ته وي او دا یو چې راشي الله سبحانه وتعالى سره حساب کتاب شروع کړي د بدغه کې پیل شي نو الله به ملائکه ته وی راي کاږي خذوه فغلوا په زنجیرونو کې واچوي دی ورکاږي پړ مخې او د خپې به بری سر به کتري جهنم ته به ملائکه راکاږي او خلک وی پلاني زوینن تباشو بنمونو تباشو دی همیشه لپاره لاړ غیب شو او جهنم ته راځي او د جنتی خوشاله چرته لاړ جنت ته الله اکبر او په دغه ورځ به د سخت حالاتي د دې ورځې نه یره په کار ده د شریزي چې په دغه ورځ به د زناور خو د انسانانو نشاته ولاړي بیا به الله خوري کې ورست وي د زناور به سرونه اوچتې لګي چې نن به د انسانانو سره ګوره سکی دا وړه غټه ورځ ده چې دوی سره حساب کې لګي د زناور به سرونه اوچتې لګي په دغه ورځ زمو ولاړ ته مو ولاړ ټول به ولاړ زمون سره به حساب کې زمون بم نمبر راځي به کنه راځي څوک دشتي دا نمبر نه راځي که څوک دې شي نمبر نه راځي سي لا خو مزيري ګرځنه مزي کوه مزدوري کوه خېټه ډکوه او شهوت پوره کوه مزيري او کته دا وې چې زما نمبر برایي نه به دې نمبر د پاره تیارې کې نمبر چې راځي د پاره بس کې هغه د پاره به تیارې کې دې سره چې زمونږ د باب چې باب بیان د یره کې د الله نه دا ختم شو مختصر خبره مونږ دې باره ګوګه اگر کله تفصیلی دي سنې دین انسان ډېر فائدې راوښتې شي خدای کافي او ان شاء الله پر روان درسونه کې